په پیل کې د خبرونو سرټکي. په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا د یوې اجباري نکاح څخه مخنیوی. په میدان وردک ولایت کې د یوه ښوونځي د ودانۍ د کار بشپړېدل. او د افغانستان په اړه د رجب طیب اردوغان نوې څرګندونې. د پاک الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د لړم شلمه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویل چې د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دې وزارت محتسبینو د هغه پلار مخه نیولې چې غوښتلې خپله لور په زوره د یوه سړي واده ته اړ کړي. د اجباري ودونو مخنیوی په داسې حال کې کیږي چې دا وزارت تل د ښځو د حقونو خوندیتوب تضمین کړی او ویلي دي چې هیڅوک حق نه لري چې د نامتو دودونو پر اساس د ښځو حقونو څخه سرغړونه وکړي. د پوهنې وزارت د میدان وردک ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د 3,814,000 افغانیو په لګښت د لومړني ښوونځي د جوړولو او ګټې اخیستلو ته سپارلې اعلان کړی دی. د پوهنې وزارت په وینا دا ودانۍ د ښه مجهز ټولګیو، روغتیایي څښاک، اوبو سیستم او نور تاسیساتو سره جوړ شوی. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د څانګې مشر مولوي غلام حیدر شاه احمد د تخنیکي او مسلکي روزنیزو مرکزونو د وضعیت ارزولو لپاره هرات ولایت څخه لیدنه وکړه. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست ویل چې د دې سفر په جریان کې ښاغلی شاه احمد پښتون زرغون ولسوالۍ کې د کثیرو رشتوي عالي لیسې څخه لیدنه وکړه او هغو ته یې ډاډ ورکړ چې د دې لیسې کارمندانو او زده کوونکو ستونزې به ورحل کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې یوازې په 2 ورځو کې 300 افغانان له ترکیې څخه شړل شوي دي. په دوی کې داسې کسان شامل دي چې اسناد د درلودلو او نه درلودلو سره د لړم په 18 او 19 بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې اسلامي امارت د دغو کسانو د راستنېدو هرکلی کوي او هڅه کوي چې هغوی ته کاري فرصتونه په هیواد کې برابر کړي. او په پای کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د ترکیې په 11مه غونډه کې وویل چې لکه څنګه چې موږ تل وویل موږ د خپل هیواد د جغرافیایي ثبات او سولې د افغانستان له پرمختګ څخه جلا نه ګڼو. موږ تل د خپلو افغان وروڼو سره یو ځای او د دوی حمایت کوو. د ازبکستان ولسمشر هم ویل د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د یوې منظمې مخابراتي ستراتیژۍ پر جوړولو ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان مسله باید د ترکیې د سازمان د پاملرنې مرکز وګرځي. شوکت میرزایوف همدارنګه ویل چې په افغانستان کې د ننګونو په حل کې له اسلامي امارت سره په اقتصادي او زیربنایي برخو کې همکاري مهمه ده. قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوم چې تر پایه زما سره مل وست. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې په ځانګړې توګه مستندونه او راپورونه د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.